د دې په خاطر چې مونږ خپل چاپیریال پاک ساتلی وي لازمه دا ده چې مونږ او تاسې کثافات په مناسبو ځایونو کې واچوو. هر کال د پسرلي پر مهال یو نیالګی د ځان دپاره، یو د افغانستان دپاره او یو د راتلونکي انسان دپاره کینو. د ورښتونو پر مهال باندې باید په کورونو کې موږ او تاسې عمیقې څاګانې ولرو. د افغانستان په هغو سیمو کې چې هغه صحرایي سیمې دي د اوبو په زیاتوالي سره به هلته په طبیعي ډول باندې ونې او بوټي راشنه شي. له دې وراخوا ځنګلونه چې دي دا د یو هیواد د چاپیریال او د هوا په ښه والي کې ډېر زیات اهم رول لري. لازمه دا ده چې دې ته ځانګړې پاملرنه وشي. له حکومت نه هیله دا ده چې د ځنګلونو د قطع کېدو مخه ونیسي، ځکه ځنګلونه دي چې د پاکې هوا د رامنځته کېدو دپاره دوی زمینه مساعدوي او په ټوله معنا کې د هوا د ککړتیا مخنیوی د راتلونکي انسان د ژوند د تحفظ او د ښه والي په معنا ده.